د حدیث شریف مفهوم دی من قرأ سورة الواقعة فی کل لیلة لم تصبه فاقة ابدا، چې څوک هر شپه سورة واقعه لولي الله رب العزت بدی د لوګي نه ساتي. د حدیث شریف کې د رزق د فراخه په اسبابو کې یو لوی سبب دا دی چې موږ د قرآن مجید تلاوت کو او خاص کر هر شپه سورة واقعه وایو. که یو بندوی چې الله رب العزت ته زما رزق فراخه کی برکت ته پکې الله واچي، دا غي د پاره چې څنګه نور اسباب دي، نو یو د الله رب العزت د کتاب تلاوت او بیا خاص کر دا مال چې سورة واقعه سوک وي خدا به صحابه کرامو په یقین پشانویل پکاري چې کله حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بیمار شو، نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ولا تپوس لاړ. نو لنډه دا چې حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ولا لګي پیسې ورکولې، ناغوته مهرباني جزاک الله شکریا، دې ته حاجت نشتا، وته وستا صرف لونه دي زامن دي نشتا داغي به پکار راشي، وته وی نه ما خپل لونو ته سورة واقعه خودلې ده، ازما لونه تر هغې پورې نو د کېږي تر څو پورې چې سورة واقعه نه ویلي. نو ګوره صحابه کرامو به چې د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه یو عمل واورېدو، نو هغه به عملی کوم او پاغې به داسې کامل یقینو لکه عبدالله ابن مسعود نو خپلم سورة واقعه خپل لونو تم سورة واقعه ابیاوی چې زما لونو تر هغې نو د کېږي تر څو چې سورة واقعه نه لوستي. نو سورة واقعه لوستل هم هر شپه او بیا دا یقین کول چې ردی په وجه به الله رب العزت زمون رزق کې فراخي راولي. نو که مونږ غواړو چې الله پاک ته زمون رزق فراخه کی، وسیع دی کی، سیوا دی کی، برکت ته پکې واچي، دا غي د پاره چې څنګه نور اسباب دي، نو رزق د فراخه یو لوی سبب هر شپه سورة واقعه لوستل دي چې مونږ کوشش کو خپلم سورة واقعه لولو، خپل کور والا ته وایو، خپل لونو او زامنو ته وایو چې هر شپه غي سورة واقعه لولي. الله پاک ته ول مالا بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي.